له تاسو نه مخکې ډېرې دورې تېرې شوې دي په ځمکه کې وګرځئ را وګرځئ وګورئ چې هغه خلک له څه عاقبت سره مخامخ شول چې هغوی د الله حکمونو او لارښودنو ته د دروغو نسبتونه وکړل دا د خلکو لپاره ډانګ پیلې تنبیه ده او له الله نه ویریدونکو ته هدایت او نصیحت ده بېزړه کېږه مه اندېښمن کېږه مه همدا تاسې برلاسي یاست که تاسې مؤمنان اوسئ اوس که تاسې ټپي شوي نو له دې نه مخکې ستاسې دښمنه ډله همداسې ټپیان شوي دي دا د زمانې خوږې ترخې دي چې مونږ یې د خلکو ترمنځ اړو پر تاسې دا مرحله ځکه راوستل شوه چې الله دا کتنه غوښتله چې په تاسې کې رښتیني مؤمنان څوک دي او د هغو خلکو چاڼول یعنی بیلول غوښتل چې په واقعي توګه د رښتینولۍ شاهدان وي ځکه چې ظالمان د الله نه خوښیږي او هغه د دې ازموینې په وسیله د مؤمنانو په ځانګړې توګه بیلول او د کافرانو ځپل غوښتل آیا تاسو دا غنلې ده چې همداسې به جنت ته لاړ شئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پورې الله دا نه دی لیدلی یعنی دا ازمایښت نه دی کړی چې په تاسو کې څوک هغه خلک دي چې د هغه په لار کې جهاد کوونکي او صبر کوونکي دي تاسو خو د مرګ هیله کولی خدا د هغه وخت خبره ده چې مرګ سره مخامخ شوی نه وي دا د اوس سره مخامخ شوی او تاسو هغه په سترګو ولید محمد صلی الله علیه وسلم نور څه نه دی مګر صرف یو پیغمبر دی له هغه نه مخکې نور پیغمبران هم تیر شوي دي نو که هغه ومري یا ووژل شي نو تاسو به په خپلو پوندو په شا ګرځئ په یاد ولرئ څوک چې په شا واوړي هغه به الله ته هیڅ زیان ونه رسوي البته څوک چې د الله شکر ایستونکي بندگان شي هغوی ته به الله د دې بدله ورکړي هیڅ ساکښ د الله له حکم نه پرته نشي مړ کېدی د مرګ نیټه لیکل شوې ده څوک چې د دنیا د ثواب په اراده کار وکړي هغه ته به مونږ له هم دې دنیا نه ورکړو او څوک چې د آخرت په اراده کار وکړي هغه به د آخرت ثواب ومومي او شکر ایستونکو ته به مونږ ارومرو د هغوی جزا ورکړو له دې نه مخکې ډېر پیغمبران داسې تیر شوي دي چې د هغو په ملګرتیا کې ډېر خدای پالونکي وجنګېدل د خدای په لار کې چې کوم غمونه پر هغو راغلل هغوی پرې زړه ماتي نه شول هغوی کمزوري ښکاره نه کړه هغوی د باطل په وړاندې سرکوزي نه شول الله هم داسې صبر کوونکي خوښوي د هغو دعا صرف دا و چې ای زمون پروردګاره زمون خطاوي او ګناوي راوبخه زمون په کار کې که ستا له حدودو نه څه تیری شوی وي هغه معاف کړه زمون قدمونه محکم کړه او پر کافرانو زمون د برلاسۍ لپاره راسره مرسته وکړه په پای کې الله هغو ته د دنیا ثواب هم ورکړ او له هغه نه غوره ثواب په آخرت کې هم ور په برخه کړ د الله همدا راز نیک عمله کسان خوښیږي ای مؤمنان که تاسو د هغو خلکو په خوښه لاړ شئ چې هغو کفر غوره کړی دی نو هغوی به تاسو بیرته په شا واړوي او تاسو به ناکام شئ د هغو خبرې غلطي دي حقیقت دا دی چې الله ستاسو ملاتړ او مرستندوی دی او هغه ډیر ښه مددگار دی هغه وخت ډیر ژر راتلونکی دی چې موږ د حق نه منونکو په زړونو کې ویره وغورځو ځکه چې هغو الله سره په خدایي کې هغه څه شریک انګیرلي دي چې د هغو په برخوالۍ الله کوم سند نه دی نازل کړی د هغو وروستی استوګنځی دوزخ دی او ډیر بد دی هغه استوګنځی چې هغو ظالمانو ته به ور په برخه وي الله چې د مرستې او نصرت کوم وعده له تاسو سره کړې وه هغه خو یې پوره کړه لومړی خو د هغه په حکم همدا تاسو هغوی وژل خو کله چې تاسو همت له لاسه ورکړ او په خپل کار کې مو سره اختلاف وکړ او له هغه وروسته چې الله تاسو ته هغه شی دروښود چې تاسو په مینه کې راګیر وئ یعنی د ولجې مالونه تاسو د خپل مشر له امر څخه غاړه وغړوله د دې لپاره چې له تاسو څخه ځینې خلک د دنیا غوښتونکي او ځینو د آخرت هیله لرله نو الله تاسو د کافرانو په مقابله کې په شا وتمبولی تر څو چې پر تاسو ازمایښت وکړي او حق دا ده چې الله بیا هم تاسو ته معافي وکړه او الله پر مؤمنانو د فضل خاوند دی د پزړه کړی هغه وخت چې تاسو په تیښته ځغلېدئ هیڅ چاته مو بیرته د کتلو قدر پام نو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم
لشا د پسې تاسې ته ناری وهلي په هغه وخت کې ستاسې د دې چار چلند بدله خدای درکړه چې تاسې پر غم د پاسه غم اخته کړئ تر څو د آینده لپاره دا درس واخلئ چې که څه شی ستاسې له لاسه ووځي یا کوم تکلیف درته ورسیږي چې پر هغه خفه نشئ الله ستاسې د ټولو کړو وړو څخه خبر دی له دې کړاوونو وروسته بیا هم الله له تاسې څخه پر ځینو کسانو یو داسې د ډاډینې غوندې حالت راوست چې هغوی پریشانۍ یې وړل یو بله ډله چې هغې ته یوازې همدا خپلې ګټې ارزښت درلود د الله په باب رنګارنګ جاهلانه انګېرنې کولې چې له سر تر پایه د حق پر خلاف وي دا خلک اوس وایي چې د دې کار په سرته رسولو کې زموږ هم څه برخه شته دوی ته ووایه د هیڅ چا پکې هیڅ برخه نشته د دې کار ټولې واکمنۍ د الله په لاس کې دي په اصل کې چې دې خلکو کومې خبرې په زړونو کې پټې ساتلې دي هغه تاته نه څرګندوي د دوی اصلي هدف دا دی چې که د مشرتابو په واکمنیو کې زموږ څه برخه وای نو دلته به نه وژل کېدو دوی ته ووایي چې که تاسې په خپلو کورونو کې هم وای نو د کومو کسانو چې مرګ لیکل شوی وو هغوی په خپله د خپل وژل کېدو ځایونو ته راوتل او دا پیښه چې وشوه دا د دې لپاره وه چې کوم شی چې ستاسې په سینو کې پټ دی الله هغه وازمایي او ستاسې په زړونو کې چې کوم خیره دی هغه را برسیره کړي الله د زړونو په حال ډیر ښه پوهیږي له تاسې نه کوم خلکو چې د مقابلې په ورځ شا اړولې وه د هغو د دې تېروتلو سبب دا و چې د هغو د ځینو کمزوریو له امله شیطان د هغو پښې ښویولې وي الله هغو ته بخښنه وکړه الله ډیر تېرېدونکی او د زغم څښتن دی ای مؤمنانو کافرانو غوندې خبرې مه کوئ چې که د هغو دوستان او خپلوان کله کوم سفر ته ځي یا په جګړه کې برخه اخلي او هلته له کومې پیښې سره لاس او ګریوان کیږي نو هغوی وایي چې که هغوی له موږ سره وای نو نه به مړه شوي او نه به وژل شوي الله دا ډول خبرې د هغو په زړونو کې د غم او افسوس وسیله ګرځوي که دا نه وي نو په اصل کې د مرګ او ژوند واکواله همدا الله دی او هغه ستاسې د ټولو حرکتونو څارونکی دی که تاسې د الله په لار کې ووژل شئ یا ومرئ نو ستاسې په باب د الله راتلونکی رحمت او بخښنه د هغو ټولو شیانو څخه ډیره غوره ده چې دا خلک یې راغونډوي او که تاسې ومرئ یا ووژل شئ په هر حال ستاسې د ټولو ورتګ د همدې الله لوري ته دی ای پیغمبره دا د الله لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډیر نرم خویه جوړ شوی که داسې نه وای او ته توند خویه او سخت زړه وای نو دا ټول به ستا له شاوخوا نه خواره شوي وو د دوی خطاوې وبخښه د دوی لپاره بخښنه وغواړه او هغوی سره هم په خپلو کارونو کې مشوره کوه بیا چې ستا اراده پر کومه رایه ټینګه شي نو پر الله توکل وکړه د الله هغه خلق خوښیږي چې د همغه په ډاډینه کار کوي که الله مو مرستندوی وي نو هیڅ قوت در باندې برلاس کېدای نشي او که هغه تاسې پرېږدي نو بیا له هغه وروسته څوک دی چې ستاسې مرسته وکړای شي نو څوک چې رښتیني مؤمنان دي هغوی دې یوازې پر الله توکل وکړي دا د هیڅ یو پیغمبر کار نشي کېدای چې هغه خیانت وکړي او هر څوک چې خیانت وکړي هغه به خپل ټول خیانت سره د قیامت په ورځ حاضر شي بیا به هر سا کښته د هغه د کړو وړو پوره بدله ورکړی شي او پر هیڅ چا به هیڅ تیری ونشي ښه نو دا څنګه کېدای شي چې یو څوک تل د الله په خوښه روان وي هغه د هغه چا غوندې کار وکړي چې د الله په غضب اخته شوی وي او د هغه وروستی منزل دوزخ وي چې هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی د الله په وړاندې په دې دواړو ډوله خلکو کې په درجو توپیر دی او الله د ټولو د عملونو لیدونکی دی په حقیقت کې خو الله پر مؤمنانو باندې دا ډیره لویه لورینه کړې ده چې په هغو کې په خپله له هغو نه یو داسې پیغمبر را پورته کړ چې د هغه آیتونه ورته اوروي د هغو ژوند ستره کوي او هغو ته د کتاب او پوهې ښوونه کوي په داسې حال کې چې له دین مخکې همدا خلک په څرګنده ګمراهۍ کې غورځېدلي او دا تاسې څه کوئ چې کله په کوم کړاو اخته شئ نو په دې خبرو خوله پرانیزئ چې دا مصیبت له کوم لوري راغی
په داسې حال کې چې د بدر په جګړه کې ستاسو لاسونو د دې دوه چنده مصیبت دښمنی ډلې ته رسولای دی. ای پیغمبره دوی ته وایه دا مصیبت په خپل ستاسو له خوا منځته راوړل شوی دی. الله پر هر څه برلاس دی.